سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بشیر احمد حکیم زه یم او تاسو ګورئ ستانزور ټي وي. نن به ګورئ ذهني ځواک خپرونه راغلي یو چې کوم ځای ته راغلي یو دا به هم تاسو معلوموئ او د کوم ځای زده کړې اعلان دي د دوی هغه ذهني پیاوړتیا به ګورو. نو تاسو هم د موږ سره اوسئ ورک رانه نه شئ. یو ځل بیا ګلونو مینهوالو د موږ سره اوسئ. یو ګلالی ځوان وینئ د موږ سره دی. د ده سره به خبرې اترې کوو. زموږ ذهني ځواک خپرونه ده. ښه راغلاست هرکلی درته وایم. مننه خیر اوسي. دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او په کوم ښوونځي کې زده کړې کوي؟ نوم مې اکرام الله دی او د نورستان ولایت د تعلیم او تربیې بخش کې زده کړې کوم تاریخ او جغرافیه. تاریخ او جغرافیه څنګه کې؟ ماشاءالله دا خو ډېره ښه ده. دا راته ووایه یو پوښتنه در ځینې وکړم څنګه به وي؟ وکړه. څه ډول پوښتنه درنه وکړم؟ بس په جغرافیه کې رانه وکړه. جغرافیه کې درنه وکړم په تاریخ کې؟ تاریخ کې زه تاریخ کې وکړم. تاریخ کې درنه وکړم. ښه دا راته ووایه خوشحال خان خټک د کوم ځای و او په څوم کال باندې پیدا شو؟ خوشحال خان خټک چې دی دا د قندهار و. بله پوښتنه هم در ځینې کومه. دا راته ووایه اوبه په څو حالاتو پیدا کیږي؟ په دریو حالاتو پیدا کیږي. جامد لکه کوم دي؟ جامد، مایع او غاز حالاتو کې پیدا کیږي. دا رښتیا ده که حقیقت دی که دروغ دی؟ رښتیا راته ویې دا رښتیا ده. ډېره مننه کوم. خوشحاله شوم چې د موږ سره دې برخه واخیسته په خپرونه کې. ډېره مننه خیر اوسي. یو ځل بیا ګلونو مینهوالو د موږ سره اوسئ. زموږ ذهني ځواک خپرونه ګورئ. یو ګلالی ځوان را سره وینئ. د ده څخه به پوښتنې کوو چې په کوم ځای کې زده کړې کوي او څنګه زده کړې کوي. سلام ستړی مه شئ. ښه راغلاست هرکلی درته. وعلیکم سلام. مننه. دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یعنې په کوم پوهنځي کې زده کړې کوي؟ نوم مې عطاالرحمن دی. نورستان ولایت نورستان پوهنتون د کیمیا بیولوژي ډپارټمنټ کې زده کړې کوم. دا چې د کیمیا او بیولوژي ډپارټمنټ کې زده کړې کوي ډېرې غټې تسپې دې پیدا کړي. دا راته ووایه دا څنګه ګرځوي؟ ذکر کوي که نه سټایل لپاره؟ ذکر کوو. ذکر ډېر عابد انسان یې لکه چې. والا. دا راته ووایه دا چې د کیمیا او بیولوژي څانګه کې څوم نمره یې؟ نمره وم نمره یې. ډېر ښه ماشاءالله. دا خو بهتر ماشاءالله ډېر لایقه یې په پوهنتون کې وم نمره یې. یو پوښتنه در ځینې وکړم څنګه به وي؟ ویې که. دا راته ووایه د انسان هاضمي سیستم له کوم ځای څخه شروع کېږي او په کوم ځای باندې پای ته رسېږي؟ د انسان هاضمي سیستم چې دی دا د خولې څخه شروع او په مقعد باندې ختمېږي. پای ته رسېږي. دا راته ووایه مالټا، لیمو، تورنج، نارنج دا د کوم خاندان څخه دي او کوم ویټامین لري؟ دا د ستروس خاندان څخه دي او ویټامین سی لري. او څه دنده اجرا کوي؟ دنده دا اجرا کوي چې په اړیکو مضبوطوالي لپاره کارول کېږي. اړیکو مضبوطوالي لپاره. زه خو یم چې د پوستکي په جوړښت کې مرسته کوي. بیا به څنګه وي؟ نه د اړیکو مضبوطوالي لپاره. ډېره ښه ده. نو مننه درنه کوم. ښه ژوند درته غواړم. یو ځل بیا ګلونو مینهوالو د موږ سره اوسئ. بشیر احمد حکیم زه یم او تاسو ګورئ ننداره خپرونه. ننداره نه بلکې ذهني ځواک خپرونه. یو دوه ګلالي ځوانان وینئ چې د موږ سره دي. د ده په اړه به د دوی څخه پوښتنه کوو. نو تاسو هم د موږ سره اوسئ ورک رانه نه شئ. سلام ستړی مه شئ. ښه راغلاست هرکلی درته. وعلیکم سلام حکیم زیه صاحب. خپل هم ښه راغلی. مننه. ژوندی اوسئ. دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او په کوم ځای کې زده کړې کوي؟ نوم مې فضل الله سلطان زی د کونړ ولایت اسداباد مرکز اوسېدونکی یم. پیل هم په نورستان پوهنتون کې د پښتو څانګې محصل یم. دا خو ډېره ښه ده دا چې د پښتو څانګې محصل یې. دا راته ووایه څومره نمره یې؟ الحمدلله 3 نمره یم. ماشاءالله ډېره ښه ده. دا راته ووایه چې یو پوښتنه در ځینې وکړم څنګه به وي؟ ولې نه وکړه. څه ډول پوښتنه در ځینې وکړم؟ ته راته ووایه مغه شانې پوښتنه به در څخه وکړم. بس ستا په خوښه به پوښتنه. د پښتو د تاریخ کې درنه پوښتنه وکړم صحیح وي؟ بلکل وکړه. دا راته ووایه پیروخان د چا زوی و؟ په کوم ځای کې زیږېدلی و او په کوم ځای باچایي کړې ده؟ پیروخان د قاضي عبدالله زوی او په 921 هجري قمري کال کې زیږېدلی. پوښتنه خو دې مکمل ګډه وډه کړله. ډېره مننه درنه کوم. ښه ژوند درته غواړم. ته ستړی مه شې. ښه راغلاست هرکلی درته وایم. خیر اوسې. ډېره مننه. ژوندی اوسې. مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟
نوم مې شمس الله دی د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا چې د شیګل اوسېدونکی فعلا زده کړې په کوم ځای کې کوي نورستان ولایت کې دا چې نورستان ولایت کې زده کړې کوي په کوم پوهنځي کې زده کړې کوي دري ادبیاتو کې دري ادبیاتو کې نو ستانه په دري کې پوښتنه وکړم که په پښتو کې درنه پوښتنه وکړم څنګه دې یو دوه کې دې حیران کړم چې کوي بس ښه دا راته ووایه دغه یو پوښتنه ده عبدالله انصاري دا د کوم ځای اوسېدونکی او په کوم کال پیدا شو عبدالله انصاري ځکه دا ستاسو ډېره د دري ادبیاتو کې چې دی تر ټولو زیات بحث په دې باندې شوی دی نو ختمي باید دا تا ته یاده وي یو ځل بیا ګلونو مینهوالو د موږ سره اوسئ زموږ ذهني ځواک خپرونه دوام لري یو بل ګلالی ځوان مې پیدا کړه په مطالعه باندې بوخت و ده څخه به پوښتنې کوو چې څه نامه یې ده او په کوم پوهنځي کې یا په کوم ځای کې زده کړې کوي سلام ستړی مه شي ښه راغلاست هرکلی درته وایم خیر اوسې مننه ژوندی اوسې دا راته ووایه مبارک نوم دې څه دی او په کوم ځای کې زده کړې کوي نوم مې فرید الله دی او د نورستان پوهنتون د تاریخ او جغرافیه ډپارټمنټ کې زده کړې کوم دا چې د تاریخ او جغرافیه ډپارټمنټ کې زده کړې کوي دا راته ووایه څومره نمره یې تقریبا 11 نمره یم تقریبا دا څنګه اصطلاح ده تقریبا خو موږ ویو لکه شکمنه اصطلاح ده خو لا نه دي راوتې که نو امتحان دا راته ووایه یو پوښتنه در ځینې وکړم څنګه به وي بس وکړه ښه پوښتنه په دې ډول باندې ده د تاریخ کې درنه وکړم که په جغرافیه کې تاریخ کې وکړه تاریخ کې درنه وکړم دا راته ووایه سکندر مقدوني څوک و او په کوم کال وزېږېده سکندر مقدوني چې و د مقدوني اوسېدونکی او د پلار نومي ښار کې زېږېدلی و په 356 قبل میلاد کال کې پلاد ښه زما پلار غوږونو ته ولګېده نه پلاد نومي ښار کې یو بله پوښتنه در ځینې کومه ډېره عادي او اسانه پوښتنه ده دا راته ووایه د احمدشاه بابا د مړینې او د پیدایښت کال راته ووایه مړینې کال والله دغه مزي درېمه پوښتنه به درنه وکړم دا راته ووایه ځمکه څو طبقې لري ځمکه چې دی 15 طبقې لري څو طبقې لري 15 طبقې 15 د اسلام د نګاه نه خو 7 طبقې لري دا څنګه چلې خو جغرافیه دغه نه چې دی بیا 15 دي 15 دي کومې دي اتموسفیر لیتوسفیر هایدروسفیر او لیتوسفیر ښه په دې سوال باندې یقیني یې ښه ډېره مننه درته کومه ښه مطالعه او ښه ژوند درته غواړم ښه درسونه استاد سلامت ګلونو مینهوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو تر پایه وکتله ډېره مننه درنه کوم چې زموږ خپرونه ګورئ او زموږ یوټیوب چینل ختمي لازما سبسکرایب او شیر کړئ د الله په امان په مخه مو زړه ګلونه